أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهائی محترم معزز و حاضرین و مسلمانانو او ډیرو عزتمندو خویندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمونږ استاسو د نننی درس موضوع هغه زمونږ سره چې کومه کتابچه ده د دې په 10مه صفحه باندې ده او د درس عنوان ده اسلام میں خواتین کی حقوق و فرائض. په اسلام کې د زنانو حقونه او د غي ذمہواری دا څومره بچی چې په دې کورسو باندې ناشتي نو دی مخکې راشي دی مشرانو ته کرسي پرې دی. اسلام زنانه ته یو ډېر لوی مقام ورکړی دی. د نن سبا چې کومه میډیا ده او ذرائع ابلاغ دي نو دا خو ټول د دجال او د هغه د ملګرو په قبضه کې دي. نو هغه لګیا دي د مسلمانانو زنانو خويندو میندو په ذهنونو کې دا خبره ورچي چې اسلام زنانو له حقونه نه دي ورکړي او یورپ لګیا دی کوشش کوي چې زنانه ته حقوق ورکړي. نو د حقوق نسوا په نوم باندې بیلونه او د زنانو د حقوق په نوم باندې تنظیمونه براینام لګیا دي په دنیا کې کار کوي او د دې تنظیمونو مقصد اصل کې هغه د مسلمانې خور چې کوم حقونه دي د مسلمان خور
لکه کچه ډرایور ته مه کښېنئ. اصل کې د دې تنظیمونو مقصد او غرض دا دی چې اسلام زنانه ته کوم حقونه ورکړي دي چې دا حقونه دی واپس والی، او د هغه جاهلیت په دور کې چې د زنانه کوم مقام چې هغه ډېر د شرم مقام چې هغه مقام ته ورسي. لکه زه به دا ووایم چې د عربو د جاهلیت په دور کې د زنانه کوم مقام او د هغې نه مخکې چې د یهودیانو کوم مسخه شوی دینو اصل دین نه چې کوم دین دی وران کړی او د ځان نه جوړ کړی و، خپل خواهشات یې پکې وردننه کړي و، یا د عیسایانو کوم دینو د هغه زمانې چې دا دی وران کړی او د ځان نه جوړ کړی او خپل خواهشات یې پکې وردننه کړي و. نو باغی کې د زنانه څه مقام و. اس یو مثال په زنانه به چې کله محوري بیماری رااله نو یهودیانو خو به دومره نفرت د هغه زنانه نه کوو چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام لم یواکلوها ولم یشاربوها، هغه خوراک څښاک به مسره پرېښود. د بیماری په دوران کې به د زنانه سره خوراک څښاک نه کوو، د هغې نه به نفرت کوو، کرکه به یې ترې کوله او باقاعده هر څه به ول جدا کړه. بیا د دیو نه وروسته چې د عیسایانو د عیسی علیه السلام د پیروکارانو چې کوم دورو او دیني په خپل شکل کې نو پاتې بس دی وران کړی و. نو د هغې د زنانه سره څه معامله وه چې کله په زنانه باندې بیماري رااله نو هر څه به یې کول ورسره، یعنی خوراک څښاک او هر څه به هم آزاد وو، خو چې اسلام کمې پابندۍ لګولې دي هغه پابندو به هم خیال نه سات. د عربو چې کوم مشرکانو د هغې څه حال و، د عربو د مشرکانو حال دا و چې هغوی داسې د اضطراب په حالت کې وو، څوک په یوه انتها کې پراته وو، څوک په بله انتها کې پراته وو. لکه مثلا په دغه وخت کې یو د جاهلیت چې کوم دور و د سلیمان علیه السلام د دور حالات چې تاسې وګورئ نو داسې خلکو چې هغه یوې انتها ته رسېدلي وو، یعنې ښځې خپله مشره کړې وه، سړو مشري پرېښې وه، بادشاهي پرېښې وه او ښځې به له مشري کوله. د عربو جاهلان په دې انتها کې وو چې هغوی ته به په لور باندې ځان بد ښکارېده چې لور به وشوه خوشخبري به دې نه شوه ورکولی، دا به پې ډېر بد دا ټکی لګېده چې ما ته څوک ووایي چې لور دې شوې ده لور دې مبارک شه. او قرآن مجید د هغې حالات را نقل کړي دي چې وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. چې لور به وشوه نو دی به د خلکو نه پټېده او د غم او د غصې نه به ډک و چې الله ما له ولې لور راکړه، دا خو پیغور دی. د خلکو نه به پټېده چې څوک راته دا ونه وایي چې لور دې مبارک شه، او د ځان سره به کرل ریبل کول چې څه وکړم ښه کم ژوندی او که نه وي ساتمه خو ژوند به داسې ژوندي چې دې نه مرګ ښه دی، ځکه چې هغې ته به د سره د انسان نظر بیا نه کوو، داسې ژوند به د غریبي. نو دا کرل ریبل به کول او خپلې نوڼه به ژوندی ښخولې ظالمانو. په قرآن کې الله فرمایي چې وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، د قیامت د هغه عظیمه ورځ ده چې الله به د دې ژوندۍ ښخې شوي جنۍ نه تپوس وکړي چې ته په کوم جرم کې ښخه شوې وې، بأي ذنب قتلت، په کومه ګناه یې وجلې وې.
یعنی خلق د افراط تفرید شکارو. اوس زمونږ پښتنو کې دا جهالت شته دی. ګوره د لور په پیدایش باندې خپه کېږي او د زوی په پیدایش باندې خوشحالېږي. چې چاله الله وس ورکړی نو د زوی په پیدایش باندې عقیقه کوي، خو د لور په پیدایش باندې عقیقه نه کوي. او ښځې چې نونه راوړي نو د ښځې سورانه وي، دا یې خیالي چې ګنې دا د ښځې په اختیار کې دي چې د زامن راوړي یا لور نونه راوړي. نو بس ښځه غریب هم نونه نه خوښوي. ولې؟ وایي ځکه چې د خاوند رویې مې را سره بې خرابېږي، هسې نه چې کور هم پې وران شي. نو هغه دا سوالونه کوي، خدایه ماله نونه مه راکړې، ماله زامن راکړي. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي انهن المؤنسات الغالیات. د پلار څخه خو چې ډېره مینه کوي لور یې ورسره کوي، او بیا د اوسنۍ زمانې زامن مړه الا ما رحم ربي. تاسو دې بوډاګانو دې سپینګیرو د قصې واورئ نو پته به ته ولګي د زامنو اوس څه رویه ده. او لور خو د مرګ پورې د پلار په غم کې غریبه پرته وي. هغه زمانې چې کومه معاشره وه نو هغه د اضطراب په حالت کې وه. یعنې څوک په یوه انتها کې پراته وو چې نونه به یې ښخولې او چا ورله مشرۍ ورکړې وي. په میراث کې به ورته حصه نه میلاوېده لکه پښتانې چې نه ورکوي. په زور به بل ته په نکاح کېدله لکه پښتانې چې کوي. د غریبې به وړو څه اختیار نه په نکاح کې، په پیسو به خرڅولی کېدله باقاعده. نو حاصل دا چې کله اسلام راغی نو اسلام زنانه له حق ورکړه، او یو حق نه بېشماره حقونه وله ورکړه، او افراط تفریط یې ختم کو چې زنانه به مشري نه کوي. نو اوس دله به دا رنګ نه ورکې چې اسلام وایي چې زنانه به مشري نه کوي، دا یې ورسره ظلم کړی دی. نه، دا یې ورسره انصاف کړی دی. ګورې د مشرۍ خو ډېر لوی بوج دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان وفات شه د دنیا نه لاړی وهو غاش برعیته، او د خپل رعیې او د ما تحتو د عوامو سره ظلم کړی، د هغې سره خیانت کړی، نو حرم الله علیه الجنه، الله به جنت حرام کی. نو په دې امتحان کې الله صرف سړی اچولی دي، ښځې دې امتحان نه بر کړي دي چې ښځې مشري کولی که نه. او بیا زمونږ او ستاسو د اوسنی دور په دې کې کوم مشر سم دی؟ تاسو ماته ووایئ. دلته خو مشري خلک کوي د دې دپاره چې زه غلا وکم. دلته خو مشري خلک کوي د دې دپاره چې د قوم اجتماعي مالونه ووم او یو د مالداره شمه. دلته خو د مشرۍ په شکر کې خلک د دې دپاره یې رجي مشري ښه شی دی وایي، په دې کې روپۍ ډېرې زیاتې میلاویږي، په یو ځل سړی مالداره کېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د دنیا نه لاړی او د خپلو ماتحتو خلکو سره ظلم کړی او خیانت یې ورسره کړی، الله به په جنت باندې حرام کړي، دی به جهنم ته ځي. نو زنانه خو الله د دې مصیبت نه بار کړی ده، دا بوج او امتحان یې کوز کړی ده، دا لوی بوج یې ښکته کړی دی. د مشرۍ ډېر لوی بوج دی. ګورئ او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې الله د زنانو مشري بنده کړې ده. ګورئ او کیف یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، هغه قوم به الله څه کامیاب کړي چې د هغې مشري ښځه کوي، ښځه مشرۍ. الله وی ښځه به مشري نه کوي او دیو د الله حکم مات کړی، ښځه به ځان باندې مشره کړې ده. نو د دې خلکو نه به الله څه خیر خور کړي، دا خلک به څه کامیاب شي، دې قوم له به الله څه کامیابي ورکړي. نو ښځې دې له دا رنګ نه ورکوي چې الله ګنې زمونږ سره نعوذ بالله اسلام زمونږ سره زیاتی کړی دی او مشرۍ حق یې را لندې را کړی، دا د اسلام احسان کړی، بوج یې د نه کوز کړی دی. د جاهلیت په دور کې به زنانه ته د سره په میراث کې حصه نه میلاوېده. اسلام مولا باقاعده په میراث کې حصه مقرر کړه. خدای ویلی دی چې د زنانه حصه د یو نارینه حصه چې دنو دا به دو زنانو د حصو برابري، یعنی یو سړی ته چې څومره حصه میلاویږي دومره به دو زنانو ته میلاویږي. نو مستشرقین او یورپ دیل هم دا رنګ ورکوي. ګوره وایي ښځې له په میراث کې لږه حصه ورکړی او سړي له ډېره ورکړی. په دې هم پوهه کم. ګوره
زنانه جنې چې د پلار په کور کې د نو دغه ټول خرچه څوک برداشت کوي پلار که دغه جامې دی پلار به بندوبست کوي که دغه علاج دی پلار به بندوبست کوي که دغه نور خرچي دی پلار په ملامت دی ځکه دای بچی دا ټول خرچه به غ برداشت کوي او چې کله د خاون کور ته لاړ نو ال تخاون ملامت دی چې نکاح وتړل شي د نکاح په عقد کې دا ټول خبره راځي چې د خپل خزې د نان نفقې سکنا د دې د رهایش بندوبست به ته کې د خوراک سکاک بندوبست به ته کې د جامو د علاج معالجې چې څومره خراجات دي د ژوند دا به ټول ته کې ګورې دا بوج ستا په سر دی نو که خزه ساتلی شي واده وکړو که نه شي ساتلی مه کوه بیا نو د پلار په کور باندې ټول خرچ او بوج پلار برداشت کوي د خاون په کور باندې ټول خرچ او بوج خاون برداشت کوي دا حصہ چې ول ورکړی ده نو دا خو اضافي او انعام الله دی له ورکړی دا بستا سره پرته دا ستا د میراث چې کومه حصہ ده او په نکاح کې چې کوم مہر مقرر دی نو دا خالص د زنانه ملکیت دی ګوري په دې کې د خاون څه کارم نشته او د پلارم به کې څه کار نشته دی ول اضافي چیز ورکړی دا بستا سره پروتي خیر دی تا باندې کې بجون کې سخت راشي نو دا بستا په کار راځي نو تاسو وای دا ظلم دی که دا انصاف دی نو که څوک دې له دا رنګ ورکوي نو دا ډېر لوی ظلم کوي ګورې که د نن سبا جاهلي معاشره او جاهلان دا وایي چې اسلام زنانه له حق کم ورکړی دی وستاسو په معاشره کې ولسه ورکړو تاسو به ژوندۍ خخولې او قران کې الله فرمایل چې الله دا کار حرام کړی دی چې ان ترث النساء کرها زنانو بقاعده لکه څنګه چې د مړي مال تقسیمېده د شی بهنونه تقسیمېدلې تاسو دې ظلم ته وګورئ کنه د زنانه نه بد نکاح په وخت کې تاسو نه کېده نو دا ظلمونه وسه د جاهلیت معاشري کړیو اسلام چې کله راغی نو زنانه له حقونه ورکړه د مور مقام ول ورکو او دومره اوچت مقام ورکو چې د نبی صلی الله علیه وسلم خاله صحابي راغی ولی یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي په مور او پلار کې چې نیکی کول غواړم چې د مور سره نیکیو کوم او د پلار سره مو کوم نو زما د نیکی حقدار ډیر څوک دی په مور او پلار کې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول امک ستا مور ډیر د نیکی حقدار ده ډیر سخت ستا سره تیری کړي دی مور دې دومره سخت تیری کړي دي چې نه لس میاشتې په ګډه باندې ګرځولې ته یو کیلو وزن راواله او ټول ورځ یو ګرځاو چې تا ته پته ولګي او د دې سره به سملیم د دې سره به کینی پاسی هر څه به سره کې د کور د خدمتونو مسره وکته یو کیلو وزن وګرځاو چې تا ته پته ولګي د مور ته ګوره نه لس میاشتې په ګډه ګرځولې او دا یوازې ګرځول نه دي چې دغه بدن ته څومره تکلیفي په دغه وخت کې او به چې کله پیدا کېدی نو د پیدایش څومره سخته وه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د ماشوم د پیدایش دومره سخته ده چې کوم زنانه په دې دوران کې وفات شو نو دا شهید ده ګوره الله به د شهید مرتبه دې زنانه لور کوي او به چې کله پیدا شوي نو د میتیاز پاکول او دا تربیت کول او چې معمولی تکلیف به ورو ټول شپه به تقریبا یې خناست او شبګری به د تکولي او به رو په خبرو راوړولې او د لاس نیونی ولې روانې کړي قدمونه دی واغستل او اوس د لوی سړی جوړ شوی او د غټي غټي خبرې کې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول امک ستا په مور او پلار کې ستا د نیکی حقدار ډیر غو مور د غوري بیا وته وی د الله پیغمبر ثم من بیا می سوق حقدار دی نبی اسلام مت بیا فرمایل ول امک په دریم ځل بیا فرمایل ول امک مور په یو روایت کې سلور ځل راغلی او په پنځم ځل وته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ثم ابوک بیا ستا پلار ثم اباک داغه نه پس د پلار ډیر حقدار د ستا د نیکی خو دې دا مطلب نه دی چې اوس یو زوی دی هغه صرف د مور خیال ساتي او پلار غریبي پرې خیره ګوره که مور د بدن تکلیف برداشت کوي کنه نو پلار ذهنی طور څومره پریشان غریب هغه د بچی په باره کې پریشان هغه د بچی د مور په باره کې پریشان دغه د صحت په باره کې پریشان او ټول ژوندۍ د مرګ پورې د غریب په دماغ کې دا سوچ تا ویږي چې زما د خزه به خجون څنګه تیر کی زما د بچی به خود سہولت زندگی څنګه تیر کی
پلار غریب خو ځانم اغم ځان ورته نیولې سختو ته ځان نیولې او به زمونږ د پښتنو غریبانو ژوند تاسو په دې وړ کې د بټو ته ورشي چې پته ته ولګي چې د پلار څومره سخت په دې بټۍ کې تیری دا خخت تیاری په سانچه کې او به په دغه ور کې دی او دغه ور ته څوک په وړ کې نشي ورنږدې کې دومره خطرناک ووري او د پلار لګیا دی د خپل بیبي غم راغسته د خپل بچو غم راغسته دی نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته د مور او پلار او د حقونو یو تقابلی جایزه پیش کړی دا چې د مور حق ډیر زیات دی د پلار په نسبت باندې خو چې څنګه پلار مور سخت تیری کړی دی بچی سره د قشانو سره پلار هم سخت تیری کړی په یو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل والابو پلار په مور او پلار کې چې پلار دینو اوسط ابواب الجنه دا د جنت منځنۍ دروازه ده ګوره دا دروازه به نه ماته کړي جنت ته به محروم شي نو اسلام ول د مور مقام ورک یو صحابي راغې نبی له سلام د الله پیغمبر سره jihad لزما نبی له سلام تو فرمایل المقصد د سره چې مال الله شهادت او جنت راکړي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل والمور د ژوندې دا ولاو والاذهب فان الجنه تحت اقدامها لاړ شستا د مور د قدمونو لاندې جنت ته د مور خدمت وکړه چې تعالی الله جنت درکې بل یو صحابي راغلی د الله پیغمبر ز jihad لازم نبی رسول الله الاحین والداک مور او پلار د ژوندې دی ولاو والاذهب ففيهما فجاهد لاړ شه او د مور او پلار خدمت وکړه د لوی jihad دی الله به د jihad اجر درکې اسلام خو د مور مقام ورک جنت دغه خپل راوړو پیغمبر وی که جنت حاصل اول غواړي نو د مور خدمت وکا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رضا الرب فی رضا الوالدین که الله خوشاله ول غواړي نو مور او پلار خوشاله او که الله خفه کول غواړي نو مور او پلار خفه کا یعنی د الله خفغان د مور او پلار په خفغان کې ده او د الله خوشحالي د مور او پلار په خوشاله ولو کې ده اسلام راغی او د بیبي مقام ول ورکو د بیبي مقام او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه رخصت ده نو داغه په اخرنو کلماتو کې داو چې الا استوصوا بالنساء خیرا ازما امتا زمانه د زنانو په باره کې د خیر وصیت والی د خیر وصیت را نه قبول کړي زنانو سره خسته ژوند تیروي داغي سره خم عمل کوي د خپل بیبيانو سره خسته ژوند تیروي دا د پیغمبر علی السلام اخرنه وصیت دی ګوره د بیبي سره بخسته ژوند تیرې نو د بیبي مقام ول ورک او د لور مقام ورک د خور مقام ول ورک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چاله چې الله دونونه ورکړي او د بده باندې صبر وکړه ځکه د انسان د خاون او د پلار مزاج دا دی چې د پزامونو باندې ډیر خوشحاليږي ځکه زوی به زمانه بوج کم کی او د لور تربیت او پرورش هم ډیر زیات ګران دی او به زمونږ استادو د فتنو په دې دور کې نو د الله پیغمبر وایي چې چاله الله دونونه ورکړي او د په صبر وکړو او داغي صحیح تربیت وکړو اسلام او تو خود دین او تو خود او د حیا او د عزت او د عفت درس ول ورکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې به زما سره یو ځای ګوره جنت کې به زما سره یو ځای نو دا څومره نیکبخت انسان دی چې الله ول درې نونه ورکړي سلور نونه ول ورکړي پنځه نونه ول ورکړي ما د بیګا ملګری زما ونه دی ویل مال ډېر نیکبخت انسان او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د کمی زنانه چې اول لور پیدا شي من یمن المرأه د زړه زنانه د نیکبختۍ نه خدا کمی زنانه چې الله اول لور ورکړه دای د نیکبختۍ نه نیکبخت زنانه ده ګوري او مونږ چې اول لور وشي مونږ ول الله دې خیر کې نور به مغونډي نونه کیږي زما په خیال اسلام وی دا د زنانه د نیکبختۍ نه خدا چې الله ول اول لور ورکړه دومره اوچت مقام الله زنانه له ورکړی دی او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زنانه ستا په نکاح کې رااله نو به اصول دادي چې انهن خلقن من ضلع دا خزي الله د چپی پختې نه پیدا کړی دي او ان اعوج شيء في الضلع اعلاه دا د برنۍ پختې نه پیدا دي
او په پښتو کې ټولو نه ډیره کګه پښتۍ چې دا نو هغه پاسنۍ پښتۍ ده دا پښتۍ چې لاندې نه شروع کیږي داسې نو لګ لګ کوګواله بګیږي داسې پورته ځي اخر سر تر رسي نو اخرنۍ پښتۍ د ټولو نه کګي او کو تاسو خیال کړئ دا پښتۍ ورسید کیږي نه د پښتۍ چې کم کوګواله ده نو دا سید کیږي نه کته دې سید کول غواړي دا به استماتش نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کته د دې سید کول کوشش کین نو ګورې دا نسید کیږي د دې په مزاج کې کمزوري شته ده د سړی په نسبت باندې زنانو کې کمزوري شته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولکه تاسو د خپل بیانو سره ژوند تیرول غواړئ نو گزاره به کوئ غواړئ گزاره به کوئ اذا انتفعت بها وفيها عوج کته د خپل بیبینه پیدا غستل غواړي نو پیدا به علی خو سره د کوګوالی نه ګوري دا کمزوري به پکی دا خو الله د سړی لپاره یو امتحان ګرځولې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمایلی دی وی انهن ناقصات عقل ودین عقلم کمزور دی د سړی په نسبت او دینم کمزور دی د سړی په نسبت باندې او دین کمزوري وې دا چې په منځ کې به خامخا بیماری راځي روزي نشي نیولې تلاوت نشي کولې او منځونه نشي کولې او سړی باندې خو بیماری نه راځي نو خو ټول مش عبادت کوي نو د سړو په نسبت باندې په دین کې کمزوري شته ده په عمل کې کمزوري ده او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د عقل کمزوري ده چې ډیر کرت یو عقل من سړی مشته اسانه باندې دوګه کی په ګډ وډو باندې سر کی چې نه که خزه نه یو چې نه که خزه یو د خاون سره تعاون کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د خزو په مزاج کې کمزوري شته ده ګوره که تاسو د زنانو سره ژوند تیروي نو دې کمزورو به وجود به سره تیروي او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا غ ژوند چې به وګوري چې د خپل بیبيانو سره څنګه ژوند تیر کړي کبه یو کور کې دوه بیبيان راجم شي نو دا د زنانو مزاج د چې یو بن بل نشي برداشت کولای خامخا په کور کې مسلې نو اسلام مو ځان نه ځان له کورونو ځان نه ځان له کوټه ولا ورکا یو ځای مو سو وګوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبيانې دغه په منځ کې هم کله کله اختلافات رال ځکه د زنانو مزاج د څه دی چې دی وی بني خبره بل باندې بدلې کی نو کمزوریانی پکې دي الله پیغمبر وی جون به وسره تیرې خو د کمزورو به وجود به وسره تیرې خبره به برداشت کې عمر رضی الله عنه هغه سړی دی او هغه شخصیت دی چې نبی له صلوات و سلام متوزل فرمایلو عمر ته چې په کوم لار رواني نو سلک الشیطان فجا اخر او شیطان تاویني نو هغه لار بدل کی شیطان هم د نه یریږي دا چې رعب الله غل ور کړو او امام زهبي وی رحمه الله تعالی وی غټ غټ بریتي پرخي غټ غټ یو زمونږ د خلکو بریتي ګيري پاکي خريلي او بریتي غټ کړي دا د مجوسو طریقه ده ګوري د مسلمانانو طریقه نه ده کته غټه ګیره پرې دی مزیدار او داغه سره سره د برید غټ کې داسي په دې شونډو به نه راړې په شونډو به راړې نه د مسلمانانو طریقه نه ده زموږ ځینې خلکو دا برید په دې شونډو داسې راړولې چې شونډې کې مکمل پټی کړي بالکل پته نه لګي ته به اسه چلی بزان باندې کړه نو ما یو ته وی زم ملګری غټ غټ داسې بریدي بریغو نو ترغیب مې ورکو مو ته ملته شوملې څنګه اسکی بزان پسې خندل وې رښتیا راوځه شوملې نشم سکره ماته وی مله ته بزان څه چل کړه نو قدسی پر دیګ نه د سوبالتین وي او د عمر رضی الله عنه غټ غټ سوبالتین نو چې کله به غوسه ورل نو دی بریتو له پوکې ورکو نو داغه مخې ته بهر سو ګودرې دیم نشو غره خو یو ځل یو کس شکایت راوړیو د خپل بیبي شکایت راوړیو کنه زما بیبي زما سره خروي نه ساتي نو راغه د عمر رضی الله عنه د کور په خوا کې ناستو انتظار یو کو چې خوږه کې خود نو عمر رضی الله عنه ته خزي خبرې کولې په قار وته په کور کې لګیا او بس خبره باندې هغه ته یې سم نوي سړی حیران چې لکه دا خو امیر المؤمنین دغه خلک دومره یریږي چې په ټوله دنیا کې د رعب او دبدبه د خلکو او خزو ته خبرې کوي ایسته صادر بوګره واړه واپس روان شو عمر رضی الله عنه پر وته واجه او تو غل کا ول زما د کور په خوا کې سکه شرط رواني څنګه راغلې وي اگر هغه ولی رژیمه یو شکایت راوړیو
خو چې تا ته مې وکتل نو بس ایسته مې واپس په جیب کې خود مال چیرې بس ضرورت ورته نشته. ویل سو ویل شکایت دا و چې ما ته مې ښځه قهریږي او خبرې راته کوي نو چې رالم نو په دې کې خو ته مخ ته تا ته هم د ښځه قهر شوې وه. عمر رضی الله عنه پویه کو ویل ګوره ویل دا ښځې زموږ دپاره څونه سخته برداشت کوي بچي راله پیدا کوي د بچو د تربیت او د پرورش ټوله سخته دیو ته ور په غاړه تاسو یو ورځ د چوټۍ په ورځ په کور کې ایثار شئ د ماشومان به م سپېمول راولي بیا چې د اختر په دې چوټیانو کې دکانداران نه دي او د نوکران دوی خدای پاک زر دا ډیوټیانې زمونږ ولګېدې ماشومانو خو موږ سپېمول راوست او دا زنانه ټوله ورځ د دې ماشومانو سره په دې کور کې تېرې غریبانان څومره ګران کار دی. تاسو د سکول پرایمري د استاد نه تپوس وکئ یا په مدرسه کې د حفظ او د ناظرۍ د استاد نه تپوس وکئ نو پته به ته ولګي دا څومره ګران کار دی. مونږ چې سکل په مدرسه کې د حفظ کلاس دی والله مونږ له چل نه د وړه څنګه سنبال کو دومره ګران کار دی. نو عمر رضی الله عنه دا بیبیانې مونږ له جامې انځي دا مونږ له ډوډۍ پخوي دا د بچو دومره سخته برداشت کوي نو که یو دوه خبرې وکړې مونږ برداشت کوي نو څه چل وشه ده خو د ښځې او د خاوند خبرې دي بار خو نه وځي که نه. ښځه د خاوند دپاره د حیا پردې صادر دی او خاوند د ښځې لپاره د حیا صادر دی نو په یو بل هم پردې راړتی نو که ښځه او خاوند یو بل ته څو خبرې وکړي نو څه دنیا به ورانه شي خیر دی. ابو الدرداء رضی الله عنه چې کله واده وکړو نو ښځې ته یې ووي چې ګوره که ته زما سره ژوند تېرول غواړې نو اصول دا دي اصول یې زده کړه. زه انسان یم ما سره نفس دی شیطان دی او کله کله انسان له غوسه هم ورځي نو که ما له غوسه راشي او زه خفه شم نو ته به مې رضا کې ګورې او که ته خفه شي او غوسه دله درشي نو زه به غلی شم بیا به دې سر رضا کوم نو که دا خبره رواني نو زما ستا ژوند به تېرېږي خو که ته خفه شي او زه ویم چې مړه خیله مې خوږونه دمه شو نو قصه به ایسته ورانه شي بیا او که یا زه خفه شم او ته وایې چې زه علت بېغمه شومه نو بس ژوند به بیا خراب وي ډېر زر به زما ستا لارې جدا شي. د ښځې او خاوند دپاره اصول دا دي چې د یو بل خبرې برداشت کړي اوږه به یو بل ته راښکته کوي خامخا دا اوږده زندګي ده ګورې په دې کې ډېرې خبرې راځي ډېرې خبرې ده څوک هم دا دعوه نه شي کولی شرما مې چې د ښځې سره جګړه نه ده کړې خامخا به یې کې او دا په کور کې بهادري نه ده چې دا بار سړی دومره خوش اخلاقه وي او د خوږې خوږې خبرې کوي هر چا ته او دا شکر یې د خولې نه دوړېږي او چې کور دننه وځي په خوله کې سپی تړلی دا ګورې د سره مسلماني نه ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل باقاعده صحابو ته تقریر وکړه په منبر باندې د زنانو په حقونو باندې اوس یې ورته ووي ویل ګورئ خیرکم خیرکم لاهله په تاسې کې غوره انسان هغه دی چې د خپل اولاد او د اهل و عیال دپاره غوره یې ګورئ چې بهر د خلکو سره خوش اخلاقه دی رویه سمه ده او د خپلې بیبي سره بد اخلاقه دی د هغې سره رویه ټیک نه ده د خپلو بچو خواته بد اخلاقه دی د سره ښه سړی دی نه په تاسې کې غوره او ښه سړی هغه دی چې د خپلو بیبي او د خپل اولاد او بچو سره ښه شو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل وانا خیرکم لاهلی او په تاسې کې زه د خپل اهل و عیال لپاره ګوره ډېر غوره انسان یم زما د خپل اولاد او د خپلو بچو سره ډېره ښایسته رویه ده ګورې په کور کې به داسې نه کښېنې چې څوک د سره خبرې نشي کولی نه د خپلو بچو له هم وخت ورکوه خپلې بیبي له هم وخت ورکوه د هغې سره ګپ شپ هم لګوه ځکه دې بیبي ستا دپاره مور او پلار پرېښي دي ستا دپاره خویندې ورونه پرېښي دي او راغلی د ستا سره په دې کور کې ناسته ده ستا سره په سپوره کې خوشحاله ده په ګرمۍ کې د سره خوشحاله ده د کرۍ په کور کې د سره خوشحاله ده او سخت د سره تیری نو ته بوله ټیم نه ورکې په دې ته ملامت نه په کور کې سختی په کار ده خو د الله د دین چې کومې مسلې دي په هغې کې سختی په کار ده لکه ماشوم د الله پیغمبر فرمایي چې کله 7 کالو ته ورسي نو باقاعده په مانځه باندې ودروئ د 7 کالو نه مخکې ورته مونځ وښایئ او په 7 کال یې باقاعده په مانځه ودروه او چې کله 10 کالو ته ورسي مونځ نه کوي نو وضربوهم علیها باقاعده یې وډبوه چې تا ته څنګه وال مناسب ښکاري هغه شانتې ووهه سپېړه دې وباسه قهر شه ورته چې ته ولې مونځ نه کوې نو زمونږ دا فلسفه چې مار نه هي پیار دا ګورې غلطه فلسفه ده په دې عربۍ کې یو متل وي الضرب للصبیان کالماء للبستان ماشومانو ته قهر کول هغې له ډب ورکول دا د هغې دپاره داسې دي لکه د باغ دپاره اوبه باغ د اوبو نه بغیر نه پایي
ماشوم د قار او د سپېړ نه بغیر نه پای ګوره دا د پیغمبر تعلیم د چې لسو کالو ته ورشي نو خیا کومون نه کوي وی وه قار شو ته بقایده نو د دې به الله تپوس کوي ګوره چې یو بچی د جهنم ور ته روان دی او و دې ور ته پتلو کې د مور او پلار کردار دی په دې دغه کې عالم دی سعودي عرب کې ټیم بس په دغه کې تیر شو نو زه موضوع نیمه پاتې شوه نو هغه ته یو زنانه خواله راله شاګرد لیکلی دی په کتاب کې وي زنانه ته وی چې رجی زما دغه دی دا زامن می دی او خاون می دی هغه سار مونته نه پاسي نو لغه ته چې د خپې نه راکاګه بار کنه ول چې څنګه راکاګه مخاون می دی او زوی می دی نو څنګه راکاګه ولغه ته چې اساستا په دې کور کې ور ولګي کنه په دې کور کې ور ولګي نو ته وسکه ته به چې خاون می وده دی بس پرې د وده دی کنه اوس خاون می دی نو خپې نه غوښنه شم لیکل اجره کاګم او دا می زوی دی نو خیر دی پروت دی کنه نو چې ور کې خیر دی اوس وځي خو خپې نه غوښنه شم نیول اجره کاګم ول خځې وده چې با زه پوهې شم اوس زه به خبره باندې پوهې شم کدا بچې ته مونږ ته نه پاسې نو دا ته په خپل لاس جهنم ته ورارته ګوره ورته ورارته الله په قرآن کې فرمایلی دی چې ایها الذين امنوا قوا انفسکم واهلیکم نار اے مومنانو ځانونم د جهنم د ور نه بچ کی او خپل اهل عیالم د جهنم د ور نه بچ کی ګوره دا موت په خپل لاس باندې ور ته ورزو کوم سر دی د منځغم نشتا د تلاوت غم را سره نشتا د الله د دین او د دینی حکمونو غم را سره نشتا لور به ستر او به حجاب د کور نه وزي بیٹې مو وزي او د پلار او مور سره غم نشته نو په خپل لاس ور ته ورزه ګوره دې بدن الله تپوس کوي الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نبی علیہ السلام وی تاسو کې هر یو نگهبان دی هر یو مشر دی هر یو د خپل کنډک شپون کې دی الله بدن د رعیت او د ما تحت برکه قیامت پرسته پوس کوي ګوره د اولاد په برکه به تپوس کیږي د مور ذمہواری ده چې دا به د خپل اولاد د بچو خیال بساتي د هر څه خیال بساتي په قرآن کې الله فرمایلی دی ایها الذين امنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لكم فاحذروا یا خلکو چې ایمان امروړې ان من اولادکم استاسو د اولادنا وازواجکم استاسو د بیانونا عدوا لكم دشمنان شته د ګور استاسو فاحذروا ځانته وساتئ ځنی بچي د پلار د پاره دشمنی ګور جهنم ته راکاږي ځنی خزا خپل خاون جهنم ته راکاږي څنګه چې خاون غریبي ما خام کور تراشي دا وته وي تم زی راځي او پلان هم زی راځي هغه ته وګوره بسنګ گاډي کې ګرځي او ته د سپیره سر زی راځي ور روپۍ دی ونه ګټله هغه غریب چې د خزې په غور واوري نو حلال کوي لګي خو حلالي ایست په حرام باندې شروع کی تم زی راځي ګوره پلان هم زی راځي څنګه بنگلې جوړ کړه او ته کېنه بس غریب چې دا په غورونه په کور کې ور ایست په حرام باندې شروع کی نو دسی خزه د خپل خاون دشمنه د جهنم ورته راکاږي او په حرامو کولو باندې مجبوره کوي په کار دا چې خزه خپل خاون ته وایي ګوره په حرامو کې د نیم ملګری ګوره ته سحر زی زمنګ د نظر نه پناه ګوره منګ له حلال رزق راوړي اگر کس پوری منګ حرام نه غواړو ګوره جهنم ته بمنار ته خزه دا او بچي او خزه چې د خاون نه هغه سيزونو ډیماندونه کوي چې هغه د په وس کې نه دي دا ظلم کوي ګوره د خپل خاون او خپل بلار ور تر راکاږي او جهنم ته راکاږي په ګناهونو مجبوره کوي هغه غریب رشوتونه علي اب ملاوت کوي اب دوکه کوي بیا دروغ به وي جواری به کوي سودونه به کوي ډاکی به کوي د بستا د وجنه بیا کوي زنانه به د خپل خاون سره د میانروي ژوندۍ تیري او د انصاف زندگی به تیری خپل خاون ته به ګوري زما د خاون آمدن زمره د جته پلانې سیز غواړه چې غریب سار لاړ شي د ماخامه پوری چې مسلسل مهنتو کې نزور روپۍ نشي پیدا کوله او دا وته وی پلانې په 400 روپۍ ځان له جوړه غسته مال جوړه واله دا انصاف دی الله په دې نه خپکی کمنګ د دین او د شریعت په چوکاټ کې دنه زندگی تیر کړو زمونږ جون به ګور ډیر زیات خسته شي جون بم خسته شي او دا اولاد نه دي دا زمونږ استاد پر اعلی جاری صدقه او د سترګو اخواله دي چې موږ سره دین په اصول کې دنه زندگی تیر وګړي حدیث کې راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای او په قیامت کې به الله یو ملائکه به یو انسان نیولې د لاس نه او د الله مخ ته به پیش کی
او یتوی بچ الله د هغه بنده دستا چې قد اکلت حسناته ذریته د اولاد د بچو د خزي د ټول نیکی خوړلې دي څنګه به خوړلې د قشان به خوړلې کنه چې په یو ګناه به مجبور کړی په بل ګناه به مجبور کړی په بل به مجبور کړی د خپل اولاد د پاره د غید اسایش د پاره د غید سہولت د پاره به جواری کړی سدونه به کړی حرام خوري به کړی نو د غید وجنا ملائک به الله ته وی الله د ټول نیکی د خزي او بچو خوړلې دي بس تاسو خفغان خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل والشر الناس منزله يوم القيامه د قیامت په ورځ باندې بدترین انسان هغه دی په انسانانو کې چې د خپل آخرت د بل دنیا د پر برباد کړی ګوره بچی زما واست بچی دی ګوره چې الله د دیو د پر سم مقرر کړی دی عقب خوري ګوره دینه سیوا نشي خوړې دا ماشوم چې د مور په ګیړه کې کله تیار شي کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم الله ول فرشتہ راولي او سلور خبري الته ولي کی یو بګی دا چې بکتب رزقه الله رزق ولګي دا به څومره رزق خوري په دنیا کې الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها نبی له سلام په نفس باندې مرګ نه راځي تر څو خپل رزق نه پوره کړي په دنیا کې نو که څو ډېر حرام وګټم کنه او داغه په قسمت نه نوسه ملاو بشي و به خورينا تاریخ په دې باندې گواه ده تاریخ امام زهري رحمه الله عالم تر شوی دی هغه وی ما په دې خپل سترګو ولید چې کله سليمان ابن عبد الملک د دنیا نه ته د مسلمانانو یو ډیر لوی بادشاه او طاقتور ویغه چې کله د دنیا نه ته نو هغه خپل بچو ته د نیم دمشق په پراپرټي کې پریخو دومره لوی دنیا وته پریخو او عمر ابن عبد العزيز رحمه الله چې کله وفات کېده کنه چې د عمر نوم بیا چې استاد دماغ ته عدل او انصاف راشي تاسو عجیب سړیو وایغه چې کله وفات کېدنو د شمار یو 100 روپۍ دی پاتې شوی 100 درهم دی پاتې شوی هغه په خزو تقسیم شو بچو په لګ لګ یو 100 ورسېدی بس ول چا دوی مرګ په وخت کې چې تا خو جی بچو ته یې سم پرې نه خو دا ولغه وی چې زما بچی نه کانو نو والله يتولى الصالحين الله به د لوګي نه وجدي او که زما بچی بدانو نزول ول خپل اخرت خراب کوم الله دې د لوګي مړ کی او هغه زما د سترګو لیدلې حالو چې لګ سو کلونه پس ما وکتل کنه نو د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بچی په دمشق کې د ټولو لوی تاجرانو د کپړې د ټولو غټ کاروبار د کپړې د عمر ابن عبد العزيز د بچو ځکه نیکانو او د سليمان ابن عبد الملک بچی چې وکنه و یغه دومره حد ته ورسېده چې بیا به سوالونه کول سوال به وخته تکففون الناس خلکو ته بلاش دی ولې د غینه به سوال کو دا تاریخ ته ګوره د خپل بچو د پاره چې خپل آخرت برباد نه کړي د خپل خويندو مېندو ته هم درخواست دی او تاسو ته هم درخواست ده چې زمونږ بچي به زمونږ د پاره الله جاری صدقه جوړيږي الله به د سترګو یخواله جوړيږي چې مونږ له پردي حقونه ونه خور غوري پردي حقونه مات نکو په کور کې دیو بل سره د مینې او د محبت جن د دنیا به سمره ژوندۍ مړه دنیا به سمره زندگی دا خاون چې د خزینه مخ کې مړ شي دا خزه به ډیر ارمان کوي وای کاش کې پلانې خبره مولا منلې وي او کاش کې پلانې ټیم کې مسره جګړه نه وې کړي او کاش کې پلانې نو دا خو شیطان دی کړه ګور ما غرض درس کې مو مال شیطان د ټولو پسندیده مشغله ده چې خزه او خاوند یو بل سوران کی په یو بل بدګمانه کی په یو بل شکونه پیدا کی دا د شیطان د ټولو پسندیده مشغله ده نو چې غوسه دره لګنه بس د خزه خوانه باروزه یو څو قدمونو والا حالت بدل کا کناسته پاسېګا خو د گزار د پاره م پاسه غوري چې پاسېګا دیر پاره دغه د خوانه لاړ شي که غوسه دره نو کناسته سملا کو ولاړې کینا او نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا فرمایلی دی چې دا غوسه د شیطان د طرف نه شیطان د ور نه پیدا دی او د ور علاج وبدي یو ګلاس وبو وسکا ایسته د غوسه ختم شي دا خبر یاد ساتي ګوره اکثر ګوره زه وس ریډیو درسي د خلکو د عوامي رابطې لګ ډيري زیاتی نو یاره پنځم شپږم ټلیفون د طلاق وي ګوره ښا یره چې ما خزر طلاق ور کړی دی وسو کوم جی تاسو د سهل وخی او زه وسو کوم تا د سو یم نو به انسان خپېج د مې ولې وکړ دا کار طلاق د الله ډیر زیات بدی شي ګوره دې ته ابغض المباحات وې د الله نه دی خوخ چې خزې د خاون نه جدا شي چې خاون را ولګي د خزر طلاق ورکو د یو مسلم خاندان بنیادی ونړ او ختمې کو کدا نکاح برقرار پاتې شوی الله به یو مسلم خاندان آباد کړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي تزوجوا الودود الولود د داسې ښځو سره نکاحونه وکړي چې هغه ډېرې مینه ناکي، د داسې ښځو سره نکاحونه وکړي چې هغه ډېر بچي راوړي، ځکه زه به د قیامت په ورځ تاسې په ډېروالي باندې فخر کوم چې زما امتیان دي. نو چې تا ښځې له طلاق ورکړو نو بس خبر لاړه، د یو مسلم خاندان بنیاد دې ونړاو، شیطان په دې څومره خوشحالي. د نن درس پیغام دا دی موږ او تاسو ته چې یو سړی د ښځې نه د خپل حق مطالبه کوي که نه چې ته زما د حقونو خیال نه ساتي او د ښځې یو حق نه ادا کوي، دا ظلم نه دی، دا بې انصافي نه ده. یو سړی راپاڅي په خپله باندې د بل نه د خپلې خو د بل نه د ښځې د حق مطالبه کوي چې زما دا ښځه ستا خور ده او تا سره حق دی په میراث کې، شا براکه عدالت ته ځي، خو د خپلې خور لور میراث نه ورکوي، دا انصاف دی. جنت دی د بل لپاره خوښ دی او د ځان دپاره نه خوښی. الله وی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د دې زنانوم هغسې حقونه دي څنګه حقونه چې د سړو دي په ښځو باندې. ګورئ دا یو زنانه ما ته خط رالیږلی، هغه وی زما په کور کې دننه انګور ده او وی هغه زما خیال نه ساتي، زما خدمت نه کوي او ما ته وایي چې خواښې پکې چا راوستی ده، چې خواښې خدمت په ما باندې نشته دی. ګوري زما د خویندې دا خبره واورئ، تاسو چې کله د پلار کور پرېږدئ نو ستا نه پلار پاتې شي او چې د سخر کور ته راشي نو تا ته د پلار په عوض کې سخر میلاو شي. نو تا چې د پلار څخه کومه مینه او محبت کوو دغه محبت تا د سخر له ورکو نو والله چې دا سخر به تا د لور په نظر باندې ګوري، کومه مینه چې دا د خپل لور سره کوي هغه به ستا سره کوي. او ته چې د مور او پلار کور پرېږدي ستا نه مور پاتې شي او ته د خواښې کور ته راشي نو تا ته دلته د مور په بدل کې خواښې میلاو شوه. ته چې خپلې مور له کوم مینه او محبت ورکې د هغې کوم خدمت کې دا تا د خواښې وکړو والله د خپلې لور په نظر به ته ګوري، دا زما لور ده. کومه مینه او محبت چې د خپلې لور سره کوي هغه ستا سره کوي. که په تا حق نه مشته دی نو د انسان د اسلام د احسان دغه مو ته نه کوي چې احسان بکې، ښېګړه بکې، د مشر خدمت بکې. تا به هغه کور کې خپلې خویندې پرېښودې، دلته ته د خاوند خویندې میلاو شوې، دیو له د خپلو خویندو مینه او محبت ورکه. ورته یو خبر یاد ساتئ چې د ښځې لپاره لیور چې دی که نه دا ګورې خطرناک دی، خدای یاد ساتئ. د الله پیغمبر وی الحم الموت، د ورندار دپاره لیور مرګ دی. ګورې مرګ ورندار به د لیور سره ازادي نه کوي، اسلام په دې پابندي لګولې ده. که په یو کور کې دننه اوسېږي نو خیر دی، حجاب خو نشي کولی خو پرده به کوي. د لیور سره به آزاد ګپې شپې نه لګوي، په یو ځای مجلس کې به ورسره نه کیني، د هغه مخې ته به مټې نه ښکاره کوي، د هغه مخې ته به خپل ویښته نه ښکاره کوي، د بدن چې نور کوم د زینت ځایونه دي هغه به نه ښکاره کوي. چې لیور کله کور ته را دن نشي د هغه مخې ته به ډېره اوړي راوړي نه. ګوري دا اسلام پابندي لګولې ده. ګنې زه دا قیسې دلته نشم کولی چې ما ته کومې مسلې په موبایل راځي که نه د لیورونو د ورندارانو په باره کې نو ګورې دا د بیانولو نه دي. ښه نبي صلی الله علیه وسلم چې یو خبره باندې پابندي لګولې بس دې کې خیر نشته. ګورې ورندار به د خپل لیور څخه ازادي نه کوي. ګورې دا خبر یاد ساتئ. ګنې دې نه دومره معاشرتي فسادات جوړېږي که نه چې دا به د کنټرول نه باري بیا. ګورې لہذا لیور دې په دې نه خفګي چې ورندار زما سره ګپ ونه لګوه. ستا د ورندار سره دوست یم، هغه ستا ورندار ده، تاله که ستا د چي د پخولو څوک نشته چای به دله پخوي، که ډوډۍ د پخولو یې څوک نشته ډوډۍ به دله پخوي، که د جامو د انځلو یې څوک نشته جامې به دله انځي. نور دې څه غواړي د هغې غریبې نه؟ زمونږ د پښتنو داسې مزاج دی، دا مې د کاکا زوی، دا مې د ماما زوی دی او دا مې د ترور زوی، نو هغه به را رواني نو کور ته به را ننوځي نو که ښځه ورسره سړی مشي ونه کړو لاس یې ورسره میلاو نه کړو بیا خفوي. وایي زه ورغلی وم وایي ما چې ښځو لاس میلاو نه کړو. هلکه ته د ښځو خوا له تللی وې که سړو خوا له تللی وې؟ که د سړو خوا له تللی خو بار په دیره کې کښېنه، بیټک کې کښېنه، په حجره کې کښېنه، چای به هم درشي، ډوډۍ به هم درشي، شربت به هم درشي. د ښځو نه څه غواړئ؟ نو کوم سړی چې په دې خبرو خفه کېږي ورته کې سړیتوب نشته دی. اصل کې پکار ده چې د سړو سره تعلق او د ښځو سره تعلق وي. زمونږ د معاشرې نه ګورې پردي بالکل کډه کړې ده، زنانه پرده نه کوي او زنانو کې حیا ختمه شوې ده. والله زه تخبې په بازار کې ګرځم که نه زه یم چې راوتی نه قسم دی داسې مې د اړه تور شي د خلکو نه.
زنانه په موټرسایکل له خاون سره ناستي بورقه به نه او کله به یو ته ګوري کله به بل ته ګوري الله دې پوهه چې پوهه شنو ته خو زنانه تعالی خو الله د هيري او د ملغلري مقام درکړي ته ولې ځان خلکو تخکاره کې ولې ځان شرمې ولې ځان بے ستر کې او پکور کې به خاوني پکور کې به روري پکور کې به زوی او دمه بازار ته راودي ځان له مسیزونه علي ولې په خوا به زنانه بازار ته راوتی او په خواني زنانه بجامو پاتې شوی هغه به بنگړو پاتې شوی به سرخو به پډورو پاتې شوی خو دې خوند دی وای چې لدر وړي او په حیا او عزت سره په کور کې ځان له پکې خوخ کاغتی والا باقی بدل غويس ګور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ولا تبرج قران وی ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى زنانه به بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر نه وځي اسلام وی تمل غلره ته یو هیره او مل غلره سره او سپین دا څوک چا تخکارا کوي نه ګوره دې دشمنان ډیر زیات دي د کور نه چې روزي په پرده کې بروزي به حجاب او به پرده بنه روزي او چې روزي نو د ځان سره به محرم څوک رو باسه به محرم بنه روزي بغیر د ضرورت به د کور نه بهر نه روزي چې ضرورت نه د کور نه بنه را بهر کیږي په زنانه کې د الله د حیا د صفت ډیر زیات خوښ دی ګوره چې په زنانه کې حیا وکي پسترګو کې حیاي شرمي د خپل حیا او عزت خیال ساتي د خپل پردي خیال ساتي اخرنی حدیث ویم نور زنانو ته الله کار بالکل آسان کړی دی ګوره صحیح حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ايم امراه کم خزم چې مؤمنه خزه ده صلت خمسها پنځه وخت مونږه په ټیم او پابندۍ سره وکړو او دویم واطاعت بعلها د خپل خاون په تابعداري کې ژوند تیر کو دریم وسامت شهرها د رمضان د میاشتې روزي ونیولې او د حیا او د پردي او د عزت خیال وسات بغیر د ضرورت نه د کور نه بهر ونه وتا به حجاب او به پردي ونه وتا د محرم نه بغیر ونه وتا نو د الله پیغمبر فرمایي وي دل الله جنت ور کوي دخلت الجنه من اي ابواب الجنه شاءت د جنت په کومه دروازه چې خوخه جنت ته دلاړش څومره کار آسان کړي ام سلمہ رضی الله عنها را نبی علیہ السلام دی د الله پیغمبر نیکی خوونډه سړو غټلې جهادونو لذي غزوات کوي شهیدان شو غازیان شو د خو جنتیان دي موږ د پر موږ بسکو یا موږ له جهاد اجازه تراکا او یا د عمل نه توخه وا چې موږ الله دې اوس په اجر کې برابر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې دا راځي و نبی علیہ السلام تو فرمایي جهاد کن الحج تاسو چې حج لزی کنو عمره لدا تاسو جهاد دی بس نو که زنانه و چې زما خو وس نه کیږي زه حج نه شم تللی نو بل روایت کې صدام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې من قعدت من كن في بيتها فانها تدرك عمل المجاهدين پتا چې کوم زنانه په خپل کور کې دن نه کې ناستا بغیر د ضرورت نه ونه وتا به حجاب ونه وتا د محرم نه بغیر ونه وتا دله به الله د مجاهدینو اجر ورکړي لکه دا چې مسلسل لګي او په jihad کې مصروف وي څومره تکار آسان کړي اسلام خو نه بوجونه کم کړی دي وای ته بچی سنباله دا بوج ستاسو لپاره پوره دی ته خاون له جامین زی دا بوج ستاسو لپاره پوره دی د خاون د خواخ او د سخرخ د خاون د مور او پلار خدمت کې دا سخت ستاسو لپاره پوره ده نور بوجونه د باندې نشتا تا باندې نوکری نشته چې ته بخا مخازي او نوکری بکې او پیسې بغټي دکان کې بناسته تا باندې مشریان نشته چې قوم مشری بکې د غزان لګران کار دی بوج دې نه کم کړي اسانه رسره کړي لہذا ډیر خبرې داسې پاتې شو پرستانو درس کې وکړو ان شاء الله د زنانو د نن سبا زمانه چې کوم لباس دی دا ډېر بل شان دی دا به ان شاء الله باخرنی درس کې یا په سبانی درس کې به ان شاء الله شامل کو الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته الله مونږ چې سوي او سموا ورید الله په دې عمل کړو توفیق راک الله زمونږ د ناس تقبل وک رب لا یزال دا ټول ستا بندگان نارینه زنانا الله ستا د دین محبت او مینې دل تر واستلې دي الله تو سر مینه او محبت وکا الله ته خپل محبوبان جوړ کا الله مونږ ټول خپل نیکان بندگان جوړ کا الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا الله به مونږ کې اخلاص پیدا کا الله به مونږ کې للهیت پیدا کا الله رب العالمین زمونږ د عملونو نه ریا لري کا سمعت لري کا الله رب العالمین ټول اعمال زمونږ د خپل رضا سبب وګرځوا زمونږ ټول مشکلات او پریشانی ختم کا الله په دې حاضر مجمع کې چې د چا پسړه باندې صح حاجت ته ارمان دي الله ته دې ټول حاجتونه په خپل غیبی طاقت
او د خپل غیبی خزانون الله تعالی پوره کا. الله زمونږ چې بزرونو کم ارمانونه دي د دې ټولو مسلمانانو به د خپل د دې اورځ د پاره به سم منسوبې جوړې کړي چې دا کار وکوم دا وکوم. الله په خپل ټولو جایز منسوبو کې الله دې ته کامیابی ورکا. الله ټولو ته خوشحالي نصیب کا. الله زمون کورونه د پمینو محبت باندې آباد کا. الله د آدم علیه السلام او د حوا به په منځ کې چې الله کوم مینو محبت ته چولیو الله زمون د ټولو د خزو د خوندانو په منځ کې الله د قسم محبت او مینه پیدا کا. رب العالمین زړونه ستا په لاس کې دي. الله زموږ زړونه یو بل تمایل کا. الله په زړونو کې چې کوم کینې او حسدونه دي الله د کینې او حسدونه زموږ د زړونو ختم کا. رب العالمین زموږ په معاشره کې چې زنانو کوم حق تلفي کیږي رب العالمین اسلام چې کوم حقونه ورکړي دي الله تا چې کوم حقونه خپلو بندگانو زنانو له ورکړي دي رب العالمین دغه ټول حقونو د ادا کولو توفیق الله تعالی مونږ لراکا. الله مونږ د دین نه خبر کا د اسلام سره مینه او محبت پیدا کا. الله مونږ چې سو پوری په دنیا کې ژوند دي الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کله مرخصته د کامل ایمان سره مرخصت کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مفتي محمد إبراهيم محمدي.